مینوالو ویل کېږي چې پښتو د 5,000 کالو لرغونې ژبه ده. موږ په دغه لرغونتیا باندې خو ډېر په فخر سره برید هم تاوو، دعوې هم کوو. خو پښتو که نن په 21مه صدۍ کې ګورو چې د میډیا دور دی، آنلاین صحافت مخې ته راغلی دی، په پښتو کې د صحافت څه صورتحال دی؟ پښتو کې څونه ورځپاڼې اخبارونه چاپ کیږي؟ که په دغه حواله باندې موږ مارکیټ ته ورځو نو ډېر حوصله افزا صورتحال مو تر سترګو کیږي نه. په دغه لړ کې نن په پېښور کې د ورځپاڼې وحدت په دفتر کې ولاړم. وحدت د پښتو هغه اخبار دی چې د تیرو 40 کالو راهیسې لږ تر لږه دا په مسلسل ډول باندې خپرونې کوي. د دور لوی لوی شاعران، لیکوالان، صحافیان د دې سره منسلک پاتې شوي دي. لومبی ایډیټر لکه د دې ښاغلی قلندر مومن، د هغې نه پس د همیش خلیل صاحب، مراد شینواري صاحب، اجمل خټک صاحب، ایوب صابر صاحب، نور البشر، نوید قیصر اپریدي او داسې بلا نور لوی لوی شخصیات راغلي دي او دلته د خپلو صلاحیتونو مظاهره کړې ده. دلته خپلې ذمهوارۍ د ادب او د صحافت د لارې ترسره کړي دي. نن هم دغه اخبار فعالیتونه کوي، چاپ کیږي، په دې کې خلک کار کوي. راځئ د دې سره لږې خبرې د نږدې نه وکړو چې د کار نوعیت یې څه دی او اوس وحدت ورځپاڼه په کوم مقام ولاړه ده. زما خپل خیال دا دی چې په دې صوبه کې یو دوه اخبارونه داسې دي. اوس شکر دی چې د اخبارونو شمېره ډېره زیاته ټلویزیون چینل راغلي دي، ستاسو غوندې انټرنیشنل ریډیوز راغلي دي چې هغه د دې صوبې نه صرف دا چې صحافت روزنه کوي، صحافیان چې دي د هغو تربیت کوي، د هغو معاشي حالت چې دي په هغې کې د هغو خپل یو ډېر مثبت کردار دی. بلکې دلته کې د دې صوبې د حق دپاره، د دې صوبې د کلچر د پروموشن دپاره، د صوبې چې کوم ادبي هلې ځلې وې د هغې دپاره دغه دوه اخبارونو په دې تېر وخت کې ډېر بنیادي کردار ادا کړی. یو روزنامه وحدت چې د پښتو اخبارو او ډېر زیات په چاپ کېدو، تاسو پکې په خپله باندې کار هم کړی، موږ پکې کالم هم لیکو. زما په دغه کې هم د هغې یو بنیادي کردار دی چې ما د پښتو صحافت یا کالم لیکل چې دي نه د وحدت د لارې چې دی زده کړي دي، په هغې باندې فخر هم کوم. او زما همیشه دا خواهش ومې چې د وحدت منګه خپل یو اخبار ګڼو، د پښتنو اخبار یې ګڼو. بل چې فرنټیر پوسټ هم د دې دواړو اخبارونو ډېر بنیادي او تاریخي کردار پاتې شوی دی. بیا داسې وګورئ چې دلته کې چې کومې غټې ستنې د صحافت پاتې شوي دي، د ادب پاتې شوي دي، سیاست پاتې شوي دي، دغه خلکو هم د دې وحدت نه صرف دا چې د کامیابۍ په یا د ده په جوړولو کې یو بنیادي کردار ادا کړی دی، بلکې دا یو آیډنټیفیکیشن هم، یو شناخت و چې وحدت دوی ته ورکو او هغې وحدت ته ورکو. د هغې فایده چې ده بیا لر او بر چې پښتانه وو هغې ته ورسېدل. خو د دې سره سره نن تاسو وګورئ چې هغه خلک چې هغه غټ صحافیان دي په ټوله دنیا کې ناست دي، یا هغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې ناست دي او هغه نثر لیکي، خاص کر صحافت یا په کرنټ افیر باندې لیکل کوي. نو زما خپل خیال دا دی چې زه به غلطبیانۍ نه کار نه اخلم. دا به حقیقت وي چې په هغې کې 90% چې دي 90% د هغو روزنه، د هغو تربیت او د هغو چې کوم یو شناخت جوړ کړی دی نو دا وحدت جوړ کړی دی. زما خو په دې اخبار کې تقریبا چې 14-17 کال وشو چې څه ټایم زه راغلم، نو هغه تقریبا چې د کاتبانو د خاتمې دور او د کمپیوټر د راتلو دور و. زه داسې وخت کې راغلی وم، لکه خبرونه مونږ لیکل په کمپیوټر باندې او لیډ سرخي به مونږ جوړوله په کاتب باندې، په لاس باندې. بیا به هغه سرخیانې تلې، د هغې به فلمونه جوړېدل، د تصویرانو به فلمونه جوړېدل او هغه به لګېدل. اوس چې کوم دی د نیټ زمانه ده، هر څه په نیټ باندې راځي، خبرونه تیار راځي، سرخیانې په دې باندې وي، بس د انفن کار دی. زما په خیال چې هغه وخت او دې دور کې د ځمکې او اسمان فرق، لکه څنګه چې ما مخکې وي چې هغه دور کې مونږ راغلي وو، نو هغه به خبرونه ډېر په مشکله پیدا کېدل. یا به مونږ د انګریزۍ APP نه واغستل، هغه رول به راتلو، یا به چې کوم دی مونږ د منیټرینګ کولو هغې نه به م اخیستل، یا به چې کوم نمایندګان وو هغې به رالیږل په فکس باندې. اوس خو چې کوم دی ویب سایټونه دي، ایجنسۍ دي، هغوی تیار خبرونه رالیږي او بس هلته نه راواخلو او سرخي وله ورکړو، بس ویې لګو. په پښتو کې د ټول نه زیاته ورکړه چې ده نو هغه د وحدت ده، ځکه چې وحدت هغه ځانګړې ورځپاڼه ده چې د تېرو 40 کالو راهیسې
په ښه فعال انداز کې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي او دا هغه یوازینی ورځپاڼه ده، یوازینی اخبار دی چې دا په ډېرو سیمو کې لوستی شي، په لکونو په حساب سره چې دی د دې قاریان دي، د دې لوستونکي دي او د پاکستان په هره سیمه کې او د پاکستان نه بهر هم چې څونه د پښتو لیکوالان دي هغه ټول چې دی نو هغه ورځپاڼې وحدت سره تړلي دي او منسلک دي ورسره. په وحدت کې د هغې په وخت باندې په مختلفو اهمو موضوعاتو باندې د هغې لیکنې چاپ کېږي، د هغې مضمونونه چاپ کېږي، د هغې کالمونه چاپ کېږي او د پښتو ستر نومونه که هغه د ادب په حواله دي که صحافت په حواله دي هغه د ورځپاڼې وحدت په وجه باندې پیدا شوي دي. مینوالو د دغه وحدت ورځپاڼې مدیر او د ټول پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو د اتحادیې نائب صدر ښاغلي سید هارون شاه صاحب سره ناست یو. دې نه به لږ د وحدت د تاریخ او د کردار په حواله باندې د دوی خیالات اورو. شاه صاحب د وحدت په تاریخ باندې که راسره لږه خبره وکړئ، د کومو مرحلو نه راتېر شوی، په څنګه حالاتو کې شروع کړی او اوس په کوم ځای باندې ولاړ دی؟ میا صاحب وحدت خو تاسو ته پته ده چې 1976 کې موږ شروع کړی او بیا په 1985 کې دا پښتو ژبې ته راوړو، خو خلکو ورسره ډېره زیاته مینه کړې وه، شاعرانو ادیبانو او بلکې پښتو ادب کې د وحدت بیا ډېر لوی کردار شو. نوي شاعران را پیدا شو، نوي لیکوالان را پیدا شو، کالم نګاران را پیدا شو، د ډېرو خلکو پکې ډېر لاس دی په دې کامیابولو کې. شکر الحمدلله کامیاب دی. هغه کوم سوچ چې د هغې په بنیاد باندې وحدت شروع کړی شو؟ پالیسي مو څه وه؟ سوچ خو دا و چې والد صاحب پیر سفید شاه صاحب بنیادي طور باندې پښتو شاعري کړې وه، پښتو طرف ته ډېر اول نه رجحان یې و او زموږ خاندان کې د پیر صاحب داسې مامام کېدو کاکاجي صنوبر حسین هغه هم ډېر زیات متاثر و او پالیسي چې کوم ده نو پالیسي د شروع نه ډېره غیر جانبداره ده. غیر جانبدار وحدت چې څنګه نوم وحدت دی هماغسې پالیسي هم د وحدت د ژبې خدمت او د ژبې کامیابي د دې پالیسي. څونه تعداد کې دا اخبار چاپ کېږي او کومو ښارونو کې کتل کېږي یا کومو هیوادونو کې لوستل کېږي؟ میا صاحب یو خو دا اخبار چې په خپل چاپ شي او لاړ شي د هغې خو تعداد په لکونو کې هغه دوبۍ ته هم ځي، میډل ایسټ او افغانستان ته ډېر زیات تعداد کې ځي. چې کوم ځای کې پښتانه کې خاص کر په فاټا ټرایبل ایریا کې زموږ قبایلي علاقې چې ورته وایي هغې کې د اخبار کتل کېږي. دې نه علاوه یو ویب سایټ هم دی، هغه ویب سایټ هم ډېر کامیاب ویب سایټ دی د وحدت او په ټول دنیا کې هغه هم کتل کېږي. پښتو اخبارونه ولې سیوانه شول؟ اصل کې چې دا ژبه چې کوم ده که خلکو رزق ورسره وابسته نه دي، د رابطې ژبه نه ده. دې سره چې کله حکومت ورسره مرسته وکړي او دا د رابطې ژبه شي او د رزق ژبه شي، دې سره رزق وابسته شي، بیا به دا ډېره ترقي. په سند کې چې موږ ګورو د سندي قوم یوه ژبه ده، په هغې کې د 1.5 سلو نه زیاتې ورځپاڼې چاپ کېږي. په پښتو کې داسې ممکن ده؟ بالکل ممکن ده چې حکومت یې سرپرستي وکړي. د اشتهارونو په مد کې د حکومت رویه د پښتو میډیا سره څنګه ده؟ پکار دی چې دې لپاره یو مخصوص کوټه مقرر شوي، اوسه پورې نه ده مقرر شوې او بس موږ ورسره ګزاره کوو، ورسره خدمت کوو. د پښتو ژبې ادب او صحافت د ودې په لړ کې د ورځپاڼې وحدت کردار اوس هغه ځای ته رسېدلی دی چې نه یوازې پې د پېښور پوهنتون نه خلکو د پی ایچ ډي ډګرۍ اخیستې دي، بلکې په خپل دغه غوره او کوټلي کردار ورځپاڼې وحدت ځان د تاریخ په پاڼو کې هم خوندي ساتلی دی. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.